السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم. دا وخت د امریکا نیوجرسی ایالت کې ما او د نیوجرسی ایالت یو هدیره قبرستان یا مقبره ته مې تاسو راوستي یې. د مقبره ته درخوایم چې دا مقبره په څومره منظمه ډول باندې پکې مړي ښخ کړي شوي دي. د عیسوي مذهب منونکي ده دا مقبره. او د دې ترڅنګ زه به تاسو دا هم ووایم چې ما خو تاسو د مسلمانانو هدیرې ته یا قبرستان ته د امریکا په ورجینیا ایالت کې بوتلی او نن دته د انګریزانو یا د عیسوي مذهب منونکو چې کوم دی نو د هغې هدیره ته درخوایم. ډېره لویه هدیره ده او که تاسو پکې ګیر چاپېره ګرځئ تاسو زوم ان کومه نو ګوره هغه پکې چې کوم دی نو مشهور بابا دی. مشهور چې مخامخ لیکلی دی که نه دا کمره پې جوړه ده څنګه چې په کلي وطن کې چې کوم دی نو په قبرونو کې ته زه به دا ووایم په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه یا په پاکستان کې یا په ایشیا کې چې ویل کېږي د 400 چې کوم هدیره ده هغه ډېره لویه هدیره ده، ډېر لوی قبرستان دی. خو په هغه هدیره کې په لکونو خلک ښخ دی. خو دا هم ویل کېږي په هغه لکونو خلکو کې یو څو کسان یادېږي، پلانې کاکا، پلانې بابا، پلانې ماسي، پلانې ترور، پلانې خور، پلانې لور یا پلانې کیسه که نه. نو هغه ځکه یادېږي څو کسان چې یادېږي نو د هغې وجه دا وي چې د هغه کسانو څه کنټریبیوشن وي، څه ناڅاغي کړي وي. دا قبر چې دی نو دا ګوره چې کوم دی نو دا کس په ښځه خاوند د دوی یو بل سره قبر د هغې باندې لګېدلي شوي دي که نه. هلم او لیکلي جورج ای او لورډ ټي سمثینګ. نو یو په کال 1908 کې پیدا شوی او کال 1980 کې مړ دی او بیا په 1911 کې او 1990 کې بیا په حق رسېدي دا ښځه خاوند قبر یو ځای دی. ویني راشه که تودېږي نو داسې کیسې هم پکې دي. دلته خلکو دومره مینې دي چې ښځه خاوند په یو ځای ښخېږي، نږدې مزدې یو بل سره قبرونه دي. مطلب دا دی چې دا دوو کسانو قبر دی، د یو کس قبر نه دی. دا نږدې تاسو وینئ چا پې جنډې لګولي، چا پې بیرغونه لګولي دي او څومره په پرامن ډول. زما پلار چې کوم دی د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې ښخ دی او ځان له ځمکه تقریبا 10 مرلې ځمکه اغوستې وه او هغه ځمکې چې کوم دی نو په هغې کې ځان له چې کوم دی نو خپل ځان له هدیره خپل حساب کتاب جوړ کړو. د هغې نه دیوال چاردیوالي هم تاوې کړې ده، د اوبو پمپ هم پکې لګولی دی چې خلک به ترې اوبه څښي، لوټې هم پکې ایښې وي، هر یو شی پکې پروت و. هلته څه وي، هلته چې ته نه راشې پوډریان ناست وي زما پلار قبر سره خوا کې. کله زه پولیس لیږم، کله چې کوم دی نو زه خلکو ته یم چې لکه چا کله چا دیوال وړي، کله چې کوم دی نو کله ته چا ګیټ وړي د هغه هدیرې نه. خو دې خلکو ته وګوره دا ګیټډ کمیونټي ده که نه، او نه پې څوک لګي. دلته سپي الاؤډ نه دي، دلته پیشوګانو ته اجازت نشته، دلته نه چې کوم دی نو اوسې دلته نشي راتلی که نه. دلته د ګیټډ کمیونټي ده او ښه مزېدار چې کوم دی. تاسو ګیر چاپېره ګرځوم زه یم، زه به ګاډي ته وخېږم. خو اول دغه جنډو بیرغونه لوځم. زه چې راغلی وم نو زما دغه دوکان کې کار و، دغلته دوکان دی دغه لږ ځای کې، هغه د طوطیانو د مرغو دوکان دی که نه. نو زه هغې ته راغلی وم. دا ټول ګوره عیسوي مذهب منونکي دي او دا کراس پې جوړ دی. او په دې بله خبره په دې هدیره کې چې کوم دی نو په ځینې قبرونو باندې کیو آر کوډ لګېدلی دی. هغې له چې ته موبایل خواله اوس یې کیمره ورته کولو تا ته دغه کس تصویر د هغه د ژوند په اړه کیسې هغه ځان له ویډیوګانې جوړې کړي دي، هغه هم درته ښایي په هغې کې اښودل کېږي که نه. او هغه ټول څیزونه تاسو ته درښودلي کېږي د هغه د ژوند ټولې کیسې چې ده نوکري څه کوله، د کوم ځای پیدا شوی و، چېرته و، تصویرانو کې ښودلي کېږي که هغه خپلې فیملي سره تصویران ایستي که خپل. دا اوس د یو کس ځان له قبر دی. دا تاسو وینئ دا د ډبل کسانو قبر دی، دا د دوو کسانو دی. او خلک وایي په امریکا کې مړي په ولاړه ښخېږي، په دنیا په یو ګوټ کې مړي په ولاړه نه ښخېږي که نه. کیدای شي چې کوم دی د پاکستان په ځینې برخو کې وي، خو دلته په امریکا کې نشته داسې چې په ولاړه مړي ښخېږي. او دا اوس ورته واقع دی وکټوریا ته وګورئ او ځینې پکې ګوره غټ قبرونه دي، غټ نښې پې لګېدلي دي. دا غټې نښې چې پې جوړې دي دا هغه خلک دی کوم خلکو چې په ژوند کې کنټریبیوشن دی د هغې چې کوم دی نو په دې دنیا کې څه کړي د خلکو دپاره، د انسانیت لپاره یې څه کړي دي. نو د هغې هدیرې او د هغې مقبرې ځکه چې په امریکا کې یو قبر کنې په امریکا کې نو دا مطلب دا دی کم سے کم له 70,000 روپۍ پې لګي، له 70,000 ډالر چې کوم دی نو په امریکا کې زه به دا ووایم چې ما 14,000 تېر کال کې ما له 70,000 ډالر بچ کړي نه دي که نه، چې څه مې ګټلي دي مې لګولي. او په سیکشنو کې هدیره ویشلې شوې ده. څنګه ویشلې شوې ده؟ په سیکشنو کې ویشلې شوې. دا سیکشن جی دی، هغه سیکشن آی دی که نه. څنګه چې په پاکستان کې په سکولونو کې په یونیورسټو کې په کالجونو کې سیکشن وي نو هغه شان دی ویشلې ده. که اوس یو تن راشي هغه تپوس کوي او وایي چې زما د نیکه قبر دلته په دې ځای کې نه وي، په سیکشن سی کې پلانې نمبر قبر دی، هغې ته به لاړ شي. پلاني نمبر رو کې دی، پلاني نمبر قطار کې دی. نو دا ټول خلک چې کوم دی نو ما ته په زما نه یقین ته ما تپوس کې زما د پلار قبر خو ما ته معلوم دی، خو ما ته خپل نیکه قبر نه دی معلوم. اوس ولې راته نه معلوم؟ ځکه چې هلته کې چې کوم دی نور قبرونه جوړ شوي دي، زه به ورپسې ګرځم پیدا کوم به ما ته پته ده چې مقبره کوم ځای کې ده. زموږ جوینټ فیملي دغه د ګوره سیکشن اف دی. سیکشن اف ته چې ته راشې ته به تا ته به وایي چې سیکشن اف ته لاړ شه، پلانې نمبر قبر دی، پلانې نمبر کیسه ده. دا وینئ سیکشن اف یې پې لیکلی دی، دا سیکشن دي. تاسو په ګاډي کې ګرځوم له خیره سره راځئ چې لاړ شو. ګرمي ډېره زیاته ده نن او ډېر بده ورځ ده. مطلب بده ورځ داسې ده چې د هدیره کې ګرځو نو دا خبره الله دې راته معافي وکړي. او زه راغلی دلته نږدې دغه د طوطیانو
توتیانو دکان دی ما توتیان مې راوستي مرغۍ مې راوستې وې او هغه مې چې کوم دی نو ریهوم کولې مې څنګه خرڅولې مې بیسیکلی نه موږ بعضې وخت توتیان هم کینچي کوو کله پیشوګان کینچي کوو کله توتیان کینچي کوو خلک وایي امریکا کې د مزې وکړې نو راشه که دا پته ورته وګورئ دې قطار ته وګورئ څنګه سیده قبرونه دي په طریقه باندې په هغه مړي یې په منظمه ډول ښخ کړي دي زموږ خو چې کوم دی نو دا خبر په ژوندانه باندې موږ لوبه ګډه وړه ده چې مړه شو دا به راسره څه کېږي نو د پلار کیسه خو مې ته وکړه نور چا کیسې خو ته نشم کولی ځکه چې په پردۍ کیسې کوم نو خلک به پرې خفه شي خو د خپل پلار کیسه خو کولی شم که نه زما پلار د خدای پاک وبخښي زما پلار ډېر ښکلی ژوند تېر کړی زه یم که خلک چې کوم دی نو چا پسې خفه کېږي زه یم چې ما خپل پلار ژوند مانځلی هر کال چې په کومه مانځلی مې داسې زما پلار چې کوم دی سیلف میډ کس و او هغه چې کوم دی نو د خپلې غریبۍ نه د خپل غربت نه د ثوابۍ د یو داسې کلي نه ځان رایستی و چې هغه په هغې کې اوس هم خلک دښمنۍ دي د ځمکو په دې وخت کې زما چې کوم دی مسله روانه ده په ځمکه باندې د پلار په جایداد باندې اوس هم خلک یو بل وژني او اوس هم چې کوم دی زما به دا ووایم زما زموږ چې کوم خپلې دایي پوندې چودې دي که نه څه چې غریبي ده غربت دی کیسې دي د غریبۍ نه ځان راوستی په ځان هم سبق ویلی په مونږ هم سبق ووی او ژوند یې ورکړ نو زه به دا یم چې زما خپل پلار ژوند مانځلی خلکو ته مې ښودلی چې زما پلار ژوند تېر کړی خو مرګ حق ته هر سړی مړ کېږي او که په پیسو بچ کېدی شي کېدي زما پلار ځان بچ کړی خو په پیسو څوک نه بچ کېږي زه دا کیسې ته ځکه کوم زه چې داسې لوړ شو زما پلار په خپل ځان ډېر مهین و ډېر 15 کالو په عمر کې مړ دی خو په خپل لاس په خپله به ګرځېده په خپل هر څه کړي دي ښه مزېدار چې کوم دی غم خادي یې هم کوله او ښه په منډه به ګرځېده او ښه ځوان زلمیلی ښکارېده که نه په 15 کالو په عمر کې به ښه مزېدار هغه چې کوم دی سر له رنګ ورکړو ښه ځان به خیال ساته او کوم سړی چې ځان خیال نه ساتي مړ هم شي نو راځئ چې په ګاډي کې مو ګرځو نو زه خو ګاډي ته رالم او زه چې تاسو اوس وګرځوم تاسو دا دروغ ښایم چې دا هدیره څومره لویه ده تر وتو پورې ما سره پاتې شئ زه تاسو ته ټول هر څه در ښایم د یو سیکشن شي یو طرف تاسو ما وګرځولې اوس پکې سړکونه پکې بیل جوړ دي خلک په ګاډو کې ګرځي راځي وته داسې هم نه ده چې دا پکې ګوره سیلز آفس دا پکې آفس دی مخامخ دا کس پکې کار کوي لګیا د رنګ ورکوي که څوک ځان له قبر نه ځای اخیستل غواړي یا ځان له چې کوم دی نو ګوره کا خوا لاړ شي دا خوا بله سیکشن دی او دې خوا چې لاړ شي نو غوا کېره مونږ داسې رالو که نه دې ته غوا کېره دی د سړکونو باندې خلک ګرځي دا نه چې خلک لاړ شي د قبرونو د پاسه پرېږدي تړم زړه دې مچ وه که نه وي بیلټو تړه ګلونه پکې بیل خرڅېږي زه تاسو داسې بوځم هغه بل سیکشن ته مو ورړوم دا ټوله هدیره ده او قبرستان دی نو زه به نه بیا داسې وځم ځکه چې ما ته اوږد سفر پاتې دی ما تقریبا زه دې وخت کې خو دلته کې 3 بجې شوي دي د مازدیګرې او زه د کور نه چې راوتم 10 بجې راوتم نو دا دومره سفر چې ما وکړ دومره ګنټې خو ما سفر وکړ دا اوس وینئ تاسو دا دومره لویه هدیره ده سوچ کوئ او دې بل طرف ته هم ده ښي اړخ ته هم چې لاړ شي ګس اړخ ته هم چې لاړ شي نو دواړو طرفونو ته دا هدیره څوک ورته هدیره وایي څوک ورته قبرستان وایي څوک ورته مقبره وایي دا سیکشن جې ته مونږ رالو ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU دغه شانتې دغه کې دا سیکشن یې ویشلي دي که چا له ABC نه ورځي زما د ABC مو ورزده به مې شي له خیره سره نو 7 منټه ویډیو خو مې جوړه کړه خو ګیر چاپېره که پکې تاویږو نو تاویږو راته دی خو سره د بجلی ګریډ هم دی بجلی ګریډ چې کوم دی ټرانسفارمر یې لګېدلي دي تاسو خو بجلی پسې نن له خیره سره چې کوم دی دا وینئ نو په ژوندانه هم ژوند وکړو او په مړینې مې ښه په سکون پراته دي دلته کې نه څوک راځي چې خوا کې ورسره واړه بولو کي نه څوک راځي چې ورسره چې کوم دی لوی بولو کي نه څوک راځي چې ورسره سپي پرېږدي نه څوک راځي چې پیشوګان نه پکې نشیان ناست دي نه پکې پوډریان ناست دي ښه صفا قبرستان نه پکې پلاستیکې پرتې دي نه پکې کباړیان ګرځي نه پکې بل څه ګرځي نو دا خبره وي په ژوندانه خو موږ په عذاب یو په لړزان کې یو که نه خو چې هغه بل جان کې پته نشته ډېر خلک خو به دا وایي چې په دوزخ کې په دغه کې به خو دې نه څوک خبر دي چې مسلمانان مونږ هم دوزخ ته ځو مونږ اعمال کم داسې دغه دي که نه ځان ته دغې ته هم سوچ کوو نو هر سړی به چې کم دی نو وي په خپلو اعمالو کې په خپلو کیسو کې کړېږي که نه نو ژوند چې کم دی نو او هر سړی په خپل قبر کې ملاس دی د بل چا په قبر کې نه ملاس چې زه اوس بل ته ولګم چې هلکه کښېنه مونځ دې کړی دی سبق دې ویلی دی پلانې شی دې کړی دی ډنګرې شی دې کړی دی که نه نو هر سړی په خپل قبر کې پروت دی او هر سړی په خپل حساب کتاب خدای پاک له ورکوي که وغي او که ډکوي او که چې هر څه ورسره کېږي که دوزخ تېرېږي او که جنت تېرېږي هغه خدای پوه شه هغه کار پوه شه که نه اوس څه کم دی نو زمونږ ځینې خلک چې کم دی د خدای کار هم کول غواړي الله دې راته معافي وکړي نعوذ بالله که نه خدای مې پرې ګناهګاري نه زمونږ ځینې خلک چې کم دی په دغه طریقو باندې هم کیسې کول غواړي خو زه تاسو تر هغه ځای پورې بوځم او واپس راځم او تاسو ته چې ما وایي چې د کومو خلکو خدمات وي د کومو خلکو ګوره ګیټډ کمیونټي ده نو هغې قبرونه پکې لږ غټ دي او دې کې ګوره ځینې خلک چې کم دي ښځه خاوند چې چا یو بل سره ډېره مینه وه په دې دنیا هغه یو بل سره نږدې ښخ کړي دي نو د هغې د قبر په خاصیې باندې نوم یو شانته لیکلی شوی دا اوس وکېره د دې کس چې کم دی نو د څه کنټریبیوشن دا چې کم دی نو د دې ښه مزېدار ورسره بینچونه هم جوړ کړي دي یا پیسې والا و که نه نو دلی ورسره بینچ هم جوړ کړی دی ډایټ کله دی په کال 1900 کې مړ دی او بیا چې کم دی نو ته دې ته غوږ کېږي
دا پکې بل شی دی که نه څوک به وایي چې دا کمره ده زموږ پکې ځینې استادان هم ډېر زیات دي هغه استادان دي ما ته بیا وایي چې دا پکې څه دي که نه او دا پکې بل قبر ته وګورئ او خپل چې کوم دی نو خپلې کلمې او خپل سبقونه یې پې هم لیکلي دي او خپل نومونه یې پې هم لیکلي دي او راشه چې کوم دی نو اوس هم ژوندي دي دا خلک ژوندي څنګه دي چې کوم دی نو په قبرونو پارې یو قبر باندې کیو آر کوډ لګېدلی دی کیو آر کوډ پسې ته وایي چې ته لړ شي موبایل ورته ونیسي تا ته هغه سړی راښکاره شي هغه سره چې کوم دی نو هغه په ژوند کې کمې خبرې کړي دي په ژوند کې کم کار کړی دی که نه په ژوند کې چې کمې کیسې کړي دي نو زموږ په کلي کې خو یې مینه ایم پی ای ژوندی پاتې کېږي ځکه چې قبر هم غټ وي که نه خلکو ته یاد هم وي او پلانې کار یې کړي یا چې سړک جوړ کړي وي یا څه بل څه کړي نو دوی چې څه کړي دي که چا کتاب لیکلی دا کتاب یې ته مخې ته راشي که چا چې کوم دی نو څه ورته ګاډۍ چلوله خرګاډۍ نو هغه خرګاډۍ یې ته مخې ته راشي لکه د خرګاډۍ چلوله نو دا ټولې کیسې دي هم د دې سره به زه دې ځای نه وځم او په دې سرکل کې به وځم څومره په منظمه ډول باندې دا هدیره ده او زموږ په هدیرو کې زه راتلمه بله ذات یو ملګري ټلیفون وکړي شاده به هم درته کیسه وکړم په دې کې ویره به پلاني ځای کې راتلمه پلاني موټر سایکل را سره او چې څنګه پلانې ځای هدیرې لره ورسې هملته راته کسان شوکې ته ناست په هدیره کې شوکې ته خلک کښېني راشه که تودېږي نه دا پکې نهمه کیسه که نه نو هدیره کې راته کسان ناست دي پولیسو حالت ووایي چې دا راسره مرسته وکړي چې پته ولګېده نو بس هغه کسان هم چې پکې کم انوالو اوسي کسان خو نیولي دي له خیره سره او خدای دې مل شي خو ما ته داسې ښکاري چې که پیسو باندې پرې نه ښودل ځکه چې هلته کې کوم ډسټرکټ او کومه ضلع کې نیولي دي نو هلته کې نن سبا د پولیسو باندې ډېر زیات نیوکې کېږي که څه هم پولیس په فرنټ لاین باندې ډېر خدمات دي خو په پولیسو کې ځینې ښه بد خلک په هر ځای کې وي خو په هغه ضلع کې چې کوم دی څومره چې زه خبر یم د یو خبریال په حیث د یو خبرلوسي په حیث باندې په هغه ضلع کې چې کوم دی ډېر زیات د پولیسو لخوا چې کوم دی نو په ډېر کرایمز کې پولیس انوالو دي زه چې څومره خبرېږم او څومره ما انفارمیشن او معلومات ترلاسه کړي دي او زه چې راغلی یم دې دوکان ته راغلی یم د اګزاټک برډ دی فینسیز دې مې مرغۍ راوستې وې که نه او مرغۍ مې ورته پرېښودې ته خیره سره او $1200 راکړه د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي وي